السلام علیکم. دا ویډیو موضوع مو ده د نارینه او ښځې روانشناسي. ما لیکلې ده، د لیکلي بڼه به تاسو ته ووایم تر څو هغه د څېړنو دقیق مطالب تر تاسو پورې در ورسوم. د نارینه او ښځې روانشناسي. مشترک ژوند د نړۍ ښایسته ترین د ژوند پیغام دی. نارینه او ښځه پر ظاهر یو رقم، خو په فیزیولوژیک او روانشناسي له نظره له یو بل سره فرق لري. په مشترک ژوند کې مینه د دومره ښکلې سي چې دا فرقونه نه لیدل کیږي، حتی دواړه رشد کوي د دغه جدي فیزیولوژیک فرقو سربیره. وای اوسنۍ زمانه کې مشترک ژوند مشکلات تنها مالی مشکلات نه دي. په پخوا زمانه کې تنها مشکلات مالی مشکلات و، یعنې د میړه و معنی چې به واده وکړي دوی مجبور و د ژوند تر پای ژوند سره وکړي، او په دوی ته چې په مشکل راتلی هغه به مالی مشکلات و، بل مشکلات په مابینځ کې نه راتلی. وای اوس ارتباطي مشکلات شتون لري، یعنې احساسي او عاطفي غوښتنو وده کړې ده په ټولنه کې. وای نارینه ته حقیقي مینه دا ده چې د تغییر کوشش ونسی، څه رقم چې دی هغه رقم قبول سی او مینه ورکول سی. نارینه ښځه هغه رقم چې د قبلوي، خو ښځې د نارینه د بدلون هڅه کوي. ښځې باید زده کړه وکړي چې خپل پر سیرت کار وکړي او مقابل طرف هغه رقم ومني څه رقم چې دی خپله دی. وای اولین قدم د ښه رابطې لپاره د نارینه او ښځې ترمنځ د فرقونو پیژندل دی. وای د دا تفاوتونو شناخت د روابطو د خرابېدو سبب ګرځي، یعنې که تاسو شناخت ونه لرئ د تفاوتونه. ښځې د ځان سکون په مخه خبرې کوي، خو نارینه بیا د ډیر غوږ نیسي تر څو دوی سکون ته ورسیږي. نارینه څخه چوپتوب او آرامي غواړي. وای نارینه چې خفه وي چوپتوب او آرامي غواړي، خو ښځه خبرې کول غواړي. چې دا فرق یې باید نارینه او ښځه وپیژني او یو بل ته دغه ټایم ورکړي. نارینه غواړي څه رقم چې دی ومنل سي، هماغه رقم څه رقم چې دی هماغه رقم ومنل سي. مثلا نارینه سکوت ته ضرورت لري د خفګان په وخت کې. ښځه چې د سکوت مات کړي نو نارینه احساس کوي چې د منلو او نه منلو او رتوب احساس کوي، چې زه پر مېرمنې نه یم ګران، زما قوانین نه مني، زه غواړم چوپ پاته سم، دا ما قصداً ږغوي او دا ماته مزاحمت کوي. نارینه تمه لري کله چې مېرمنې ته غوږ نیسي نو مېرمنې بیرته دوی ته داسې یو منندویه حالت ولري، چې مثلا تا ماته غوږ ونیوي، مینه جې راکړه، ماته چې خپل وخت راکړي، مننه ورته ووایاست. مینه دلته دوه طرفه کیږي، چې تاسو خپلې مېرمنې ته غوږ ونیسئ او مېرمن تاسو ته مننه ووایي. وای د نارینه او ښځې ځینې فرقونه دي چې باید دلته وویل سي. موږ به تاسو ته ووایو تقریبا په 11 مادو کې. اول، نارینه او ښځه د دې لپاره چې ښه رابطه ولري باید یو بل فرقونه وپیژني او یو د بل فرقونو ته احترام قایل سي. د دا څخه لاس واخلي چې د خپل ځان په رقم رفتارونه وکړي. مثلا د ښځې چې کوم کارونه خوښیږي چې نارینه یې ورسره وکړي، دوی هغه کارونه د نارینو سره کوي، بلکې ښځه باید نارینه وپیژني او نارینه ښځه وپیژني. مشترک ژوند کې دا ډیر مهم دی چې خپل مینې او محبت ته وده ورکړو، رشد ورکړو او پیشرفت وکړو، نه دا چې زموږ فرقونه زموږ مشکلات سي. نارینه او ښځو فرق نوی مسئله نه ده. وای هغه وختونه چې ژوند د غرونو په غارونو کې و، کورونه چا نه درلودله، هم د ژوند موجود و او نارینه او ښځو تر مابینځ فرقونه موجود و. وای د نارینو دنده په پخوا زمانو کې ډوډۍ راوړل، لباس راوړل او نور د ژوند ضرورتونو برآورده کول و. د ښځې دنده دا وه چې غذا وساتي، پخه یې کړي او کوشنیانو ته رسیدګي وکړي. راځو وای نارینه او ښځه د اول چې د دنیا جوړه سوې ده، دوی یو د بل څخه جلاوالی لري او جلا توګه دوی تربیه کیږي، جلا ډوله مسؤلیتونه لري او جلا شخصیتونه لري. وای اوس هم داسې ده لکه څه رقم چې پخوا وه، خو اوس تغیرات راغلي دي. ښځې اوس د ډیرو نورو کارونو توان هم لري، یعنې تکنالوژي پر مخ ولاړله، دنیا هوسا سول، ښځې په غیر د کور د کارونو نور کارونه هم منځته راغلل چې تر څو ښځې اجرا کړي. تیره زمانه کې ښه ښځه هغه څوک وه چې مظلومه او خپل تر حقوقو د اولادو او میړه لپاره تیرېدله. خو اوسنۍ ښځو زده کړله چې خپل کمالاتو څخه استفاده وکړي. ښځې اوس غواړي چې د زنانه توب په رقم رویه ورسره وسي او دوی ته توجه وسي.
دا نه چې ښځه خپل نارینه د خوا رد سي وشړل سي. وایي تاسو چې د خپل مېرمنې سره جنسي رابطه نیسئ نو د ښځو تمه دا وي چې کله ته جنسي رابطه ونیسې هغه په غېږ کې ونیسې او د هغې سره پاته سې، نه دا چې ځینې لرې سي. ښځې غواړي د یو متفاوت انسان په سترګه ورته وکتل سي. ښځې زمینه برابرول غواړي چې ټولنې ته خدمت وکړي. پخواني باورونه داسې وه چې ښځه باید پټه کړو تر څو ټولنه اخلاقي نګاه سره وساتل سي او د نارینو تحریک مخه ونیول سي. وایي اوس روانشناسي ثابته کړل چې ښځه او نارینه د ژوند هر بخش کې د ټولنې د سمون لپاره مفید دي او کار کولی سي. ښځې د خپل جنسیت په خاطر د نارینو حمایت غواړي، خو دوی غواړي بې له غوښتنې دا حمایت ورکول سي، ځکه که د ښځو یو څوک خوښ وي نو حمایت او توجه ورته کوي. د ښځو تمه وي په صبر سره چې نارینه وخت ورکړي، خو ښځې دا هېروي چې نارینه بل ذات دی، هغه د دوی په رقم نه دی چې به چاته وخت ورکړي یا خبرې ورسره وکړي یا خبرو کولو ته ضرورت ولري. له نارینو چې حمایت ونه غواړئ ترلاسه نه کړي نو بیا دا ښځې چې شي دوی مایوس سي، د مایوسیتوب حالت ته راسي. وایي نارینه چې د ښځې غوښتل نه ویني نو وایي ښځې چې په خپله و نارینه ته ور نه سي چې زه دا ته ضرورت لرم زما سره خبرې وکړې، زما حالت نه دی سم، زه ستا مینې ته ضرورت لرم، غېږ ته چې ضرورت لرم، نو بیا چې دا څه کم غوښتنې و نارینه ته را نه سي نو بیا نارینه داسې احساس کوي چې ولا دا زه چې کوم مینه و خپل مېرمنې ته ورکوم زما د مېرمنې دپاره بس ده او هغه کولی سي چې دا مینې ته ځان ورسوي. وایي خو ښځه د نارینه د دا بې توجهۍ څخه په خپل ځان کې ایښېږي. وایي ښځه وایي زه د مینې خیرات نه غواړم نو په غیر مستقیم ډول د توجه غوښتل پیل کړي. وایي نارینه چې د ښځې بېتابي وویني وایي پر تمه ده، ډېر شیان راسه غواړي او په ناشکره ښځه ده، دلته نفرتونه منځته راځي. وایي دلته ضرورت وینو چې مینه رشد وکړي، نارینه او ښځه مینه ورکول زده کړي او د دواړو فرقونو سربیره دلربایي ولري ښځه او نارینه هم خپل د نارینه‌توب دلربایي ولري. وایي خپل د مینې غوښتنو ته ورسېږي او یو بل وپېژني او یو د بل فرقونه احساس کړي، یو بل ته مزاحمت مه جوړېږي او یو د بل هغه فرقونه چې احساس کړي کوشش وکړي په عملي ژوند ته یې راولي. وایي نارینه په ډېرو دلایلو سره خپل شغل او کار ته لومړیتوب ورکوي. د نارینو خوښېږي خپل مشکلات خپله حل کړي، لږ مشوره کوي. نارینه ځکه دوی غواړي ثابت کړي چې خپله د خپلو کارونو کولو استعداد لري، په دې خاطر یې دوی خپل کارونه خپله کوي چې اعتماد په نفس یې ډېرېږي. وایي که چیرې د نارینو په کارو کې مداخله وکړي نو نارینه تر سوال لاندې ځان راولي چې دا ولې زما په کارو کې مداخله کوي. وایي خو برعکس ښځې د دنیا ته د احساساتو له نړۍ سره راځي او د احساساتو د نړۍ سره دنیا ته ګوري. وایي ښځو ته خپله مینهناکه رابطه د احساساتو بیانول او مینې اظهارول او حق اولیت و د احساساتو مینو دا شیانو ته ورکوي. وایي ښځه د مشورې او پوښتلو څخه نه خفه کېږي بلکې ښه احساس ورته پیدا کېږي. خو ښځې غواړي چې نارینه د دوی خبرو ته ښه غوږ ونیسي خو د زړه سوي څخه ډډه وکړي او دې ته مشاورې ورنه کړي. نارینه باید د اورېدو مهارت قوي کړي. ښځې غواړي واورېدل سي، نه دا چې مشوره ورکول سي او یا حل لار ورته وښودل سي. ښځې غواړي د خبرو په واسطه ناز او مینه ترلاسه کړي، نه استاد چې تاسو راهنمایي ورته کوي، هغه غواړي ناز او مینه ترلاسه کړي. نارینه هم غواړي انتقاد پر ونه سي. په غیر مستقیم ډول نارینه متوجه کوي چې دا کار غلط دی، په مستقیم ډول هیڅ وخت نارینه ته مه وایاست چې دا کار مه کوه ځکه دا د دوی غرور ورماتوي. د نارینه قدرت او نارینه توب باید تر سوال لاندې رانولو. بله مسئله راځو، نارینه د مشکلاتو وخت کې غواړي مشکلات په خپل ځان کې وساتي او د فکر په توسط خپل مشکلات حل کړي، خو ښځې غواړي مشکلاتو اړوند خبرې وکړي او نور د حل لپاره راوبولي. وایي کله چې نارینه د مشکلاتو د حل په موخه چپ کېږي او خاموش حالت کې وي نو ښځې احساس کوي چې نارینه له ما لرېوالی کوي او بېتوجهي کوي او زه نوره نه یم ورته ګرانه. خو کله چې مېرمنې د خپل دا مشکل اړوند نارینه ته وایي نو نارینه فکر کوي دا ما ملامت کوي او غواړي ما غلط ثابت کړي او پر روابطو څخه نه ده خوشحاله، نو نارینه بد احساسات پیدا کوي. نارینه غواړي تاثیر لرونکی واوسېږي، ښځې غواړي حمایت ترلاسه کړي. وایي په دې خاطر نارینه چې خپل ارزښت ویني نو خوند اخلي، یعنې نارینه غواړي چې با ارزښته واوسېږي. ښځې چې توجه ویني خوند اخلي او ارامښت ته رسېږي. خو نارینه مینه یو رقم نه وي.
وای خو د نارینه مینه یو رقم نه وي. کله چې مهر او محبت ښکاره کوي ډیر مینه او محبت درته ښکاره کوي. کله په مهر او محبت کې وقفه راولي او تاسو ته مهر او محبت نه درکوي. ولې نارینه په مینه کې وقفه راولي؟ دوه علتونه لري. یو کار او اجتماعي موقعیت حق اولیت لري و نارینه ته. نارینه غواړي کار وکړي، پیسې وګټي، اجتماعي توګه پیشرفت وکړي. دوهمه موضوع دا ده وای نارینه د مړښت احساس لري. وای کله چې دی ستا سره مینه وکړي دی د یو څو عمر دپاره فاصلې ته ضرورت لري تر څو بیرته تا ته راسي او ډېره خوندوره عمیقه مینه درکړي. تاسو ښځې دغه چې نارینه ستاسو ته فاصله نیسي دا درک کوي، ځکه چې دا فاصله د ده په وجود کې داسې هورمونونه پیدا کوي چې بیرته یې ستا طرف ته راولي. بله موضوع ده وای هورمونونه هم د نارینه او ښځې په رول لوبولو کې تاثیر لري. وای د ښځو هورمونونه متغیر دي، نو ځکه د منفي احساساتو سره مخ کیږي ښځې. بعض وخت درد ورسي وای ځه بلاج ته لاکوم د کوره وځه ښه ښکنځل هم درته وکړي، خو بل کړی بیرته پر ګران یې. دا د هورمونو د تغییر علت دی. وای خو نارینه د ژور خفګان په وخت کې په ځان کې ډوب کیږي، د چا باندې یې ښکاره کوي نه. وای ښځه غواړي حمایت سي. ښځې د حیض په وخت کې په جدي توګه د ظرافت، ماتوالي او ژور خفګان حالت حس کوي. وای دلته ښځه غواړي چې حمایت سي تر څو دغه بدې ورځې چې خونریزي هم لري په اسانۍ سره تېرې کړي او خپل میړه خپل د ځان سره ولري. د ژوند په اوږدو کې نارینه او ښځه خپله دنده چې یو بل ته مینه ورکول او ارامښت دی په صحیح ډول نه ترسره کوي. وای دا یو طبیعي خبره ده، هم د حافظې پورې مربوط ده، هم په هورمونونو پورې مربوط ده چې موږ دا هیروو چې خپل میړه ته توجه وکړو یا مېرمنې ته توجه وکړو. وای ښځې د هورمونو د تغییر له وجې له جنسي مساویلو ځان بېګانه حس کوي. زړه یې نه غواړي چې رابطه ونیسي. خو دا چې د ښځې هورمونونه بیرته په حرکت څنګه راولو، تاسو باید د روابطو اړوند د روابطو متخصصین واورئ تر څو هغه یې په آهسته آهسته توګه او په ډیرو شکلونو سره تاسو ته تدریس کړي. د یو بل پیژندل دلته مهم سي چې پوه سو څنګه موږ جوړښتونه لرو او یو بل درک کړو. وای د ډیر قوي روابطو چې مینه یې عمیقه وي او ټوله دنیا ته یې مثال جوړ کړي چې ولا دغه میړو مینه عجیبه ښه مینه سره لري، د دوی د روابط خراب سي او د طلاق سره مخ سي. علت یې دا چې دوی یو د بل د توافقونه او فرقونه چې د دوی په مابینځ کې چې دا دوی نه درک کوي او د کوشش کوي چې د تفاوتونه مد نظر ونه نیسي، نو د دوی روابط خراب سي او په طلاق باندې دوی مخ سي. نارینه او ښځې د مشکلاتو د حل پر ځای مشکلات صرف نظر کوي چې دا هم ډېر لوی مشکل دی چې روابط خرابوي. وای نارینه فکر کوي چې یو پلا د مینې اظهار سره د ښځې عاطفي غوښتنه حل کیږي. یعنې یې پلا ورته وایي زه ستا سره مینه لرم، دی فکر کوي چې بلا دا کافي ده د یوې میاشتې دپاره. خو ښځې مسلسل ډول غواړي چې هره ورځ ورته وایي چې زه ستا سره مینه لرم. ښځې له نارینو د فداکارۍ تمه لري، یعنې دوی غواړي چې د ژوند کې اهمیت دوی ته ورکول سي او د نارینه حق اولیت واوسیږي. وای نارینه غواړي تایید سي او تکیه پر وسي. وای نارینه غواړي د قهرمان په توګه خپل د مېرمنې دپاره واوسیږي. دا هغه شیان چې ما په لیکلي بڼه تاسو ته راوستل او ژر مې درته وویله تر څو تاسو یې واورئ او هغه څه ځینې زده کړئ کوم چې تاسو ته ضرورت دی. کوشش وکړئ چې تاسو نارینه د ښځې حالات درک کړئ او ښځه چې د نارینو حالات درک کړي تر څو تاسو وکولی سئ یو بل ته مینه ورکړئ او ښه روابط جوړ کړئ. په دې هیله چې د خط د رویه وه او ما کوشش وکړئ چابک یې ووایم ځکه چې یو څه په پښتو کې مشکلات لرم او په ویلو کې هم، نو هغه به ما ویله چې ویډیو به هم لنډه راسي او تاسو به هم دغه واورئ. زما ویډیوګانې د یو څه به تیزې سي ځکه چې خلکو شکایت کړي وو ملګرو چې ډېر کرار خبرې کوي او په تکرار سره کوي، نو ما نن ولیکل او تاسو ته مې